چې دومره لوی ګټ ستا سر ته راخطا شي او دا سر دې په مکمل چخني شي او دا ټول اندامونه دې ختم شي. زه چې ګورم یو بل منظر مې ولید، یو سړی دی او پروت دی، دا سیده ملاستی دی، ملا یې په ځمکه لګولې، سر یې هم لګولې، موږ ته پښتو کې ستوني ستا وایو، سیده سیده ملاستی دی. بل سړی خواته ولاړ دی او دا کومې چې خواته ولاړ دی د په لاس کې یو لوی ګټ دی او دا لوی ګټ باندې د سر ته راخطا کوي او دا سر ول په چخني کوي. دا هم څه عذاب چې دومره لوی ګټ ستا سر ته راخطا شي او دا سر دې په مکمل چخني شي او دا ټول اندامونه دې ختم شي. نو دا کس راولګيږي فاذا ضربه تدهده الحجر فانطلق اليه ليأخذه فلا يرجع الى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد اليه فضربه. دې چې ورته کله دا ګټه راخطا کی دومره تیزی پیولي رحم په ناراضي چې دا سر په چکنی شي په دې ګټه، خو د دې ګټه گزار دومره تیزی چې دا ګټه ورغړی داسې لارې لاړ شي. دا کم کس چې د ګټي گزار کی دا ګټه پسې ورشي هغه ځای ته بیرته راخلي. نو چې بیرته هغه ګټه راواخلي او راځي دلته چې راورسېد دی بل کس دا چې ملاستی سر یې بیرته روغ شوی، چغې وایي رمباړې وایي عذاب دی، دغه رنګه بیرته سر روغ شوی دی او بیا یې وله راخطا کړي، بیا مخه شان چلو چې دا سر یې ټوټې ټوټې شو، هغه چغې وایي لتې وایي او لاسونه پړقوي لکه سړی نشسا اخي چې ډېر تکلیف یې که نه هسې په سړی په سر باندې په یو خښته باندې ولګي څومره تکلیف وینه ترې روانه او چې مکمل سر دې چکني شي دومره غټه غټه درته راخطا شي. نو چې دا منظر ما ولیدو نو دې زه ډېر حیران کړم. نو ما تپوس کو من هذا، دا سړی څوک دی، دا د څه چل کړی دی، دا بل څوک دی چې دا ولي او دا چې ملاس دی دا څوک دی، دا څه چل دی. کوم کس چې دی ولي دی چې ملاس کو او دی ولاړ کس به ورله دا ګټه دې سر ته راخطا کړه، دا سر به ولې چکني کړو، ګټه به هغه ځای ته ورسېده او بیا به یې راواخېسته، بیا به سر جوړ شوی او درزار یې جوړ. دا قاري صاحب و، دا څوک و؟ الله یې زموږ ستاسو ټولو اصلاح وکړي. الله یې زموږ قاریان صاحبان د دې مرتبه هم ډېره لویه ده. ګوره دا الله ته ډېر ګران دي، قرآن والا دي، خو چې کله عمل نه کوي قاري صاحب دی، خو قاري صاحب سره لوپر صاحب دی، بیا ته الله ناراضه کېږي هم ډېر. قاري صاحب دی ټوله شپه اوده دی، هلکه تا خو الله غټ نعمت در کړی دی، داسې ګنټې نیمې ګنټې له خو راپاسه له قرآن خو ولوله د شپې په دې قیام اللیل کې. وی دا هغه کسو چې الله تعالی د باندې نعمت کړی او دلې قرآن ورکړی، علمه الله القرآن، الله ورته قرآن زده کړی، د غټ نعمت په د باندې شوی چې د الله کتاب یې یادو، خو داسې چل وکړه فنام عنه باللیل، د شپې به ټوله شپه د قرآن نه ودو، د شپې به ورته نه راپاسېده چېرې داسې نیمه ګنټه 40 منټ یو ګنټه دا قرآن ووایم په دې. زموږ قاریان چې کوم دی دا شعبان را روان دی که نه، شعبان کې به زور ورکړي، دې کې به تکرارونه کوي او د رمضان ختمونو ته به ځان تیار کړي. خفه نه شئ قاریان صاحبان، ځان نه رمضاني قاري صاحب مه جوړوئ، صرف رمضان کې ته قرآن ویلو په نیت باندې یا د ختم په نیت قرآن تکرارې نه. په کار ده د قرآن قاري هره شپه الله ته راپاسي. ټیک ده هره شپه تکلیف دی تا ته یا ګرانه ده یا کار دی داسې دی چې ته ستړی، نو کم از کم په هفته کې 2-3 شپې خو په کار دی چې ته راپاسې چې دې حدیث وعید نه سړی بچ. دا سخت وعید چې ټوله شپه دی د قرآن نه به ودو، راپاسېده به نه چې د شپې پکې قرآن ولولي. او ولم یعمل فیه بالنهار، او د ورځې بیا پې عمل نه کوو په قرآن، ځکه عمل خو هله کېږي چې قرآن په مطلب پوه شي. زموږ د زمانې اکثر قاریان د قرآن په ترجمه باندې نه پوهېږي، او بعضې قاریان صاحبان ما درته مخکې ویل دا ډېر محترم دي، موږ ته ډېر ګران دي، ځکه چې قرآن والا دي، د قرآن د وجې نه موږ احترام کوو. خو بعضې قاریانو صاحبانو ته شیطان دا وسوسه ورچولېدو شي او تکبر یې په دې زړه کې چې زما څه کار دی چې زه قرآن یادوم او ترجمه کوم. د عالم مخې ته کېناستل ورته عار ښکاري، نه، قرآن والا له عاجزي په کار ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د قرآن والا صفات ذکر کړي دي، نو پای کې یو صفت دا ذکر کړی چې قرآن والا دا به عاجز طبیعت وي، تکبر به پکې نه وي، ځان به علم ته محتاج ګڼي، ځان به د قرآن او حدیث زده کړې ته محتاج ګڼي، چې حق خبره اوري هغې سره به ضد نه کوي، ځان به محتاج ګڼي، ځان به ورته محتاج ګڼي. نو عمل هم نه کوي، معنا دا د علم یې نشته دی، قرآن باندې ځان سم نه دی پوهه کړی، نو عمل هم پې نه کوي، یا یې زده کړی او بیا هم پې عمل نه کوي. نو د دپاره دا عذاب چې کوم دی یفعل به الى یوم القیامه، قیامت پورې به د عذاب، قیامت پورې د عذاب د جاری دی، والعیاذ بالله.